د یوې خوشحاله کورنۍ څخه پیل کیږي چې د سیل لپاره یوې ښکلې او لرې سیمې ته ځي. نن مونږ چکر لزو. سومره خکله موسم دی. او خکله ځای دی. هر څه سم روان وي، خو کله چې دوی په سیند کې د کشتۍ سیل ته وځي، ناڅاپه موسم خراب شي. تیز بادونه لګي او د دوی ماشوم آصف په سیند کې ډوب شي. د هغه مور او پلار د هغه د ژغورلو ډېره هڅه کوي، خو طوفان هغه ترې لرې کړي. آصف په ځنګل کې غټیږي. په پیل کې هغه له ستونزو سره مخ وي. په لامبو کې ډوبي، د منډې پر مهال غورځي او له ونو خوږي. خو پانډو ورته حوصله ورکوي او ورته وایي همت مه بایله. د هرې ورځې په تېرېدو او محنت سره آصف یو تکړه لامبو وهونکی او پیاوړی هلک جوړ شي. یوه ورځ دوی ګوري چې د جهیل اوبه ککړې شوي او کبان پکې مړه کېږي. آصف او د ځنګل ځناور په ګډه کثافات پاکوي او هغه لاریان منع کوي چې اوبو ته کثافات اچوي. ځینې خلک د ونو وهلو لپاره جنګل ته راځي. آصف او ملګري یې هغوی منع کوي او ورته پوهه ورکوي چې ونې زموږ د ژوند لپاره څومره مهمې دي. خلک خپله غلطي مني او د نویو ونو لګولو وعده کوي. آصف د جنګل یوه برخه ګرځي او هغه ته د ځنګل زوی ویل کېږي. پاندو و آصف له یو بل سره وعده کوي چې تل به د یو بل او د جنګل ساتنه کوي. کیسه په دې پیغام پای ته رسیږي چې موږ باید د قدرت او طبیعت ساتنه وکړو. که تاسو دا کیسه خوښه شوه نو ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل پښتو انیمیشن سبسکرایب کړئ.